د کومې افغانۍ نجلۍ چې دوکاندار سره خرابه ویډیو راغلې وه هغه نجلۍ خپل ورور قتل کړی یعنې ویې وژله خو داسې ویل کیږي چې هغه دوکاندار هم وژل شوی دی خو معلومه نه ده چې د نجلۍ ورونو وژلی ده که بل چا وژلی دی. دا ټول تفصیل تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې دا واقع څنګه وشوه او له هغې نه وروسته دا نجلۍ او دا سړی څنګه وژل شوی دی. قدرمنو دوستانو ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ، تاسې به د ډېرو پټو رازونو څخه خبر شئ. دا واقعه چې ځینې خلک وایي چې پاکستان کې شوې ده، ځینې وایي چې په افغانستان کې شوې ده، خو د دې خبرې شک نشته چې دا نجلۍ له افغانستان سره تعلق لري او دا سړی هم افغانی ښکاري چې دغه نجلۍ کله دوکان ته ورغلې ده او له نجلۍ سره یې غلط کار کړی دی او ویډیو یې هم ترې ثبت کړې ده او دا نجلۍ د دوکه کولو لپاره یې دا ویډیو له ځان سره ساتلې ده او بیا یې دا ویډیو هغې نجلۍ ته ښودله چې له هغې سره داسې ناروا کار وکړي او بیا داسې کار شوی چې کله دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه نو د نجلۍ ورونه خبر شوي دي چې دا زموږ د خور ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده او ډېرو خلکو کتلې ده. نو هغوی خپل ځان د شرم نه د خلاصولو لپاره خپله خور وژلې ده او داسې ویل کېږي چې د همدغې نجلۍ ورونه دوکاندار پسې ورغلی دي او دوکاندار یې هم وژلی دی او هغه یې هم خپل انجام ته رسولی دی. قدرمنو دوستانو دا واقعا نن سبا ډیره زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده کله چې دې بدبخته انسان داسې نجلۍ دوکه کړې ده چې هغه واده شوی هم نه وي او پیغلې وي خو د ظالم سړي ته نه و په کار چې داسې ظلم یې ورسره کړی وای او اوس ښه شو چې دا ظالم هم خپل انجام ته ورسېده. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې سړي د دا ډول کړنو په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.